بسم الله الرحمن الرحيم شمي غندي ویلی شول فتک دا وطن ځان ستړی ستومان د کابل ښاروالۍ محافظتي قطعې ته راغلي یو. زموږ موخه د کابل ښاروالۍ امنیتي وضعیت د ساتونکو هڅې او له ولس سره د همکاریو پر اړه راپور چمتو کول دي. ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن. د کابل ښاروالۍ محافظتي قطعه چې د کورنیو چارو وزارت اړوند د عامه ساتنې ملي تصدي معاینت تر چتر لاندې خپلې محافظتي چارې پر مخ وړي چې د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو، مراجعینو او اړونده ښاري ناحیو لپاره یې امنیت په بشپړ مسلکیتوب خوندي کړی دی. د کابل په ښاروالۍ کې د ساتونکو امنیتي تدابیر هر ورځ په بېلابېلو بڼو ترسره کیږي. د یادې قطعې ساتونکي د ګرځنده ګزمې او تالاشۍ له لارې هڅه کوي ترڅو د هر ډول امنیتي پیښو مخنیوی او امنیتي چاپیریال رامنځته کړي. د تالاشۍ ځای څخه تیریدونکی دا ځوان وحیدالله نومیږي او غواړي خپل اداري چارې ترسره کړي. نوموړی د عامه ساتنې ملي تصدي معاینت د مسلکي او پیاوړو ساتونکو د امنیتي تدابیرو څخه خوښ دی. دی وایي راغلل ته حفظ مراقبت ته او د محافظت عامې د مجاهدینو نه موږ ډېر راضي او ډېر په ښه ډول سره موږ په احترامانه سره تلاشي کړو او په ښه ډول په ښه بارخور سره اجازه راکړه چې موږ داخل ته لاړ شو او امنیتي تدابیر یې بیخي ډېر ښه نیولي. آرامي ده، ډېر په ښه فضا کې هر څوک راځي، کار خلاصېږي، مشکل نشته. سمون مال توریالی مزمل د کابل ښاروالۍ محافظتي قطعې رئیس ارکان دی. نوموړی د اسلامي امارت مشرانو د عامه ساتنې ملي تصدي معاینت رهبرۍ او ولس ته ډاډ ورکوي چې ساتونکو یې د ښاروالۍ ټولو برخو ته د امن فضا برابره کړې او دلته یې د راغلو مراجعینو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره څو برابره خپلې امنیتي هڅې زیاتې کړې دي. د کابل ښاروالۍ په بېلابېلو مختلفو ځایونو کې چې دېرش موقعیته دي، موږ په دې کې معاینتونه دي او ناحیې دي، موږ حفاظت ترسره کوو او د ولس او معاینت محافظت عامه ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله په امنیت کې به کومه ستونزه نه وي. خدای بیا مو اړ مکړې د نورو هیوادو ته ما عزت خوندي دی په عزت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن شمې غوندې ویلې شول فتک د وطن ځان ستړی. انجینیر محمد داود ځواب چې د ښاروالۍ د فني ریاست د حفظ او مراقبت معاون دی، وایي د عامه ساتنې ملي تصدي معاینت ساتونکي نه یوازې مسلکي دي بلکې د لوړ نظم او چټک غبرګون توان هم لري. موږ د دوی له همکارۍ او امنیتي خدمتونو څخه خوښي لرو او په ټوله کې دغه ریاستونه چې دي بخصوص د کار ساتنې او څارنې ریاست نهایت زیات مراجعین لري چې روزانه په سلګونو کسان د خپلو ورځني چارو په موخه باندې ځي او راځي. خو تر دغه نه دمه داسې یو شکایت موږ ته نه ده راغلی چې د دروازه کې موږ محافظتي مجاهدین چې دي صحت ته یو منفي برخورد یې ورسره کړي. نو همیشه په یو ډېر نرمه لهجه په ښو اخلاقو په هغه اسلامي رویه سره دوی دلته داخلي حتی عزت یې کېږي، ساتنه ورنه کېږي او خصوصا دغه داخلي پرسونل له دې خلکو نه زیات خوشحاله دي، رضایت ورڅخه لري. هغه د دوی په ډاډمنه فضا کې دلته راځي، کار کوي او له خپل امنیته 100% ډاډمن دي. ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن راشه مروره په اخلاص غاړه غړی شو راشه مروره په اخلاص غاړه غړی شو ګټه د دواړو په وحدت کې د وطن ځان ستړی ستومان کړه په خدمت کې د وطن. د عامه ساتنې ملي تصدي معاینت مسلکي او پیاوړي ساتونکي په ټول هیواد کې د اماراتي ادارو، خصوصي سکتور، ملي او نړیوالو پروژو د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. لله الحمد دوی په خپل ټول توان او مسلکي مهارتونو سره د امنیت ساتنه په میړانه ترسره کړې او لا هم په بشپړ جدیت سره خپلې دندې پر مخ وړي.